درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. له تېرو څو کلونو راهیسې د چین موټرونو د ځیرکتیا او له نویو انرژیو څخه د استفادې په شمول په وراوالي سره په نړیوال بازار کې ځای خپل کړی او د برند ارزښت یې هم لوړ شوی دی. د چین د موټرونو د صنعتي ټولنې تازه شمېرې ښیي چې په تېرو مسلسلو 14 کلونو کې د چین د موټرونو د تولید او پلورنې اندازو په جلا جلا توګه د نړۍ لومړی مقام نیولی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په چین کې د موټر د صنعتي چارو د پرمختګ حالات در سره شریک کړم. د یادې ټولنې تازه شمېرې ښیي چې په 2024 کال کې په چین کې د موټرونو د تولید او پلور اندازې په جلا جلا توګه 1.2 میلیونه 282,000 او 1.4 میلیونه 414,000 ته رسیدلی چې دغه شمېرې د 2023 کال د ورته شمېرو په پرتله په جلا جلا توګه 3.7 سلنه او 4.5 سلنه زیاتوالی ښودلی دي. په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د نویو انرژیو د موټرونو د تولید او پلور اندازې په جلا جلا توګه 12 میلیونه 8,000 او 12 میلیونه 8,000 ته رسیدلی چې دغه شمېرې د 2023 کال د ورته شمېرو په پرتله په جلا جلا توګه 4.4 سلنه او 15.5 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. دا د دې ښکارندوی کوي چې د چین د موټرونو صنعتي چارې د باکیفیته پرمختګ په حال کې دي. دغه راز د چین د موټرونو د صادراتو اندازه هم نوې مرحلې ته رسیدلې ده او نړیوال مشتریان ترې ښې ګټې اخلي. په 2024 کال کې د چین د موټرونو د صادراتو اندازه 5 میلیونه 8,950,000 ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 19.3 زیاتوالی ښودلی او په نړۍ کې لومړی مقام نیولی دی. د پاملرنې وړ ټکی دا دی د چین د موټر صنعتي ځنځیر بشپړ دی چې تاسیسات یې ښه، ډولونه یې رنګارنګ، د پرزو سیستم یې بشپړ او تصادۍ یې ډېرې دي. نو په دې مناسبت د چین د موټر چارې په نړیوال بازار کې ښه پرمختګ مومي. برعکس د یادونې وړ ټکی دا دی چې که څه هم د چین د موټرونو صادرات د چټک پرمختګ په حال کې دي خو د نړیوال کېدو سویه یې له پرمختللو هیوادونو سره توپیرونه لري او په نړیوال بازار کې د پلورنې او خدمات د سیستم د بشپړتیا او په مختلفو هیوادونو او سیمو کې د صنعتي چارې د پیاوړتیا لپاره د نورې هڅې وکړي. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. الله مو مل شه.